د هغې نه بعد باب راوړی دی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. باب په بیان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې وینا کې چې انا اعلمکم بالله، زه تاسو ټولو کې زیات د الله نه یریدونکی یم. او دویمه دا خبره به ثابتوي چې د الله پیژندل دا د زړه فعل دی، د زړه عمل دی. او وی الله په قرآن کې ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. د حدیث ته خو به راځو، خول د دې آیت مبارکې خبره کوو. دا آیت په سورة المائده کې دی، په سورة النساء کې ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، سورة النساء کې دی. سورة المائده کې دی ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وینا او د هغې نه بعد د آیت، د آیت کې څه ووی؟ الله وی زه به تاسو رانیسم په هغه څه چې ستاسو زړونو کړي دي. یعنې زړه دپاره م یو فعل شتي، په دا مسله مو تفصیلا مخکې بیان کړې ده، بیا هغه تفصیل نشو کولی. بیا راځو د حدیث له. د عایشې رضی الله عنها حدیث ته وایي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به صحابه کرامو ته د عمل امر کو چې دا نیک اعمال کوي، نو هغه اعمال به ورته ښوو چې د صحابه کرامو بطاقت و. قالوا هغوی ورته یو ورځ ووي انا لسنا کهیئتک یا رسول الله، یا رسول الله موږ ستا پیشان خو نه یو، زموږ ډېر اعمال ته ضرورت دی. یعنې ته چې موږ ته کوم خیر دا څه دی؟ دا لږ دی. موږ ستا پیشان خو نه یو، یعنی مطلب دا که ته لږ عمل هم وکړې خو ته څوک یې، زموږ خو عمل ته ضرورت دی. ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله خو ستا تېر شوي خطا او راتلونکي خطاګانې ټولې معاف کړي دي. ته خو الله بخلی خو موږ ته خو د ډېر عمل ضرورت دی. دا به د صحابه کرامو وینا وه. فیغضب، نو پیغمبر به غوسه شو حتى يعرف الغضب في وجهه، نو د مخ نه به پته لګېده چې غوسه شو. ثم يقول بیا به دا خبره وکړه ان اتقاکم واعلمکم بالله انا، په تاسو کې د ټولو نه زیات تقوادار او چې الله پیژني هغه څوک دی، هغه زه یم. د دې حدیث نه څه ثابتول غواړي؟ یو ته دا مسله ثابته شوه چې د ایمان تعلق د زړه سره دی. ایمان تعلق د څه سره دی؟ د زړه سره دی. او د الله پیژندل د زړه یو فعل دی. نو ټول خلک په دې کې یو شان نه دي. ټول خلک الله یو شان پیژني؟ نه. ټول خلک د الله نه یو شان یریږي؟ نه. دا مسله ته ثابتوي چې څنګه دي کې یو شان نه دي، دقه شان ایمان هم کمیږي زیاتیږي، یو شان نه دي. او څومره ښکلی دلیل یې پرې راوړو. وایي پیغمبر وایي چې زه د ټولو نه زیات د الله نه یریږم. یعنې مطلب دا د امام بخاري موږ ته وایي، وایي وګوره دغه ګمراهان کوم چې وایي چې ایمان نه ډېرېږي او نه کمیږي، نو دلته به اوس څه وایو چې آیا زمونږ ایمان د پیغمبر د ایمان په شان دی؟ او هغه پخپله وایي چې په تاسو ټولو کې اوچت ایماندار او تقوادار زه یم. نو چې زمونږ ایمانونه د پیغمبر د ایمان په شان نه دي، نو ثابته شو چې ایمان کمیږي او زیاتېږي. د دې حدیث نه دا مسله ثابته شوه چې په عبادت کې میانه روي اختیارول پکار دي. د جذباتي عبادتونه مه کوئ، جذباتي. اوس به حدیث راشي هم یو څو بابه وروسته چې د الله هغه عمل خوښ دی چې هغه صحیح همیشه کېږي، وین قل اگر که لږ د الله هغه عمل خوښ. نه دا جذباتي نه، جذباتي ډېر ډېر زیات وکړي خو یو پیر یې وکړي او بیا پرېږدي. لکه د تهجدو فضایل بیان کړم زه که نه، نو کوم چې صاحبان جذباتیان دي، نو کېدای شي چې نن هغوی 2 ګنټې تهجد وکړي د شپې، او په هغې کې به یو 100 رکاته وکړي اوږده اوږده. سم ته به وایي چې بس هلک دا سړی ډېر عجیبه د الله طرف ته راواوړېدو، سبا له بیا اوږده پروت وي. لکه ولې داسې عمل کوې چې بیا کولی نه شي؟ 2 رکاته تهجد کوه که ډېر کمزوری، خو همیشه یې کوه. نو عبادت کې به نه افراط کې او نه به تفرید کې، څنګه چې شریعت خولی دقه شان کوه. د هغې نه بعد حدیث دی
باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. باب په بیان د دې کې چې یو سړی کفر ته وړېده دومره بد ګڼي لکه څنګه چې اور ته غورځېده بد ګڼي دا هم د ایمان یو حصه ده. په هغې کې بیا حدیث راوړی د انس بن مالک چې درې خبرې په چا کي نو دی به د ایمان خوند هغه به سکي. دا حدیث موږ سره پرون تېر شوی که نه و؟ هلته یې تفصیل شوی دی، بیا یې ویلو ته ضرورت نشتي. خو دې نه دا ثابتول غواړي چې ایمان کې عمل د داخل دی. د هغې نه بعد باب راوړی دی باب تفاضل اهل الایمان فی الاعمال. باب په بیان د دې کې چې مؤمنان په عمل کې ټول یو شان نه دي، نو څنګه ایمانونه یو شان شو؟ دا ثابتول غواړي. مؤمنان په ایمان کې ټول یو شان دي، په عمل کې نه دي ټول یو شان. نو څنګه چې په عمل کې یو شان نه دي، نو دقه شان په ایمان کې هم یو شان نه دي. د چا ایمان ډېر زیات دی، د چا ایمان څه دی؟ لږ دی. حدیث راوړی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی يدخل اهل الجنة الجنة، جنتیان به جنت ته داخل شي، و اهل النار النار، او جهنم والا به جهنم ته داخل شي. ثم يقول الله تعالى، بیا به الله سبحانه وتعالی دا خبره وکړي اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان. راوباسئ د دې اور نه هغه څوک چې د هغه په زړه کې د شړشمو د دانې امره ایماني، نو هغه هم راوباسئ. خو دا ګوره په دې شرط چې شرک یې نه یې کړی. بار بار دې مسلې تکرار ته ضرورت نشتی. تاسو په خپله پوه شئ چې کوم چې کوم داسې حدیث راځي نو د شرک مسله به ترې مستثنا وي، ځکه دې دپاره ځان له آیت راغلي چې هغه الله قطعا نه بخي. دا سړی کم یو دی؟ موحد دی، خو ګناهونه ترې ډېر شوي دي، ایمان انتهایي کمزوری ایمان دی. د الله رحم و کرم ته وګوره، وایي دغه یې هم راوباسي، دا د شړشمو د دانې امره ایمان چې په زړه کې دی، دې هم راوباسي. خو د عذاب نه بعد به راوځي، او دومره عذاب به ورته میلاو شوی. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ فیخرجون منها قد اسودوا. نو چې کله دوی د جهنم نه راویستی شي، نو دوی به د دې سکروټو په شان تک توري سکاره به ترې جوړ شوي، جهنم به دومره سېزلي. فیلقون فی نهر الحیاة او الحیات. نو دوی به یو ولې ته واچولی شي، یو نهر ته چې هغې ته نهر الحیات ویلی کېږي. هغه نهر چې حیات د انسان ژوند را واپس کوي، یا الحیا دی بغیر د تانه. شک مالکون، په دې کې امام مالک رحمه الله چې کوم په دې سند کې راځي د شک کړی. فینبتون کما تنبت الحبة فی جانب السیل. نو دوی به داسې تازه شي چې کله دې اوبو کې ولمبي، داسې به را تازه شي لکه څنګه چې دانه تازه کېږي په غاړه د اوبو. کله چې ته دانه ور واچې ځمکې ته او فصل وکرې او هغه د اوبو په غاړه یي، نو دانه څنګه یي؟ تازه یي. دغه شان به دوی تازه شي د دې اوبو سره. الم تر انها تخرج صفراء ملتویه. وایي تاسو نه ګورئ د اوبو په غاړه باندې دا دانه څنګه تازه یي، تکه زیړه یو تاوره تاوره وخیږي تازه. او په یو روایت کې راځي وقال خردل من خیر، د چا په زړه کې چې د شړشمو دانې امره خیر وي. ډېر ناشنا حدیث دی. دې حدیث کې خو یو دا مسله ثابته کړه اولنۍ چې وګوره دا سړی مسلمان دی، خو په زړه کې ایمان څومره دی؟ د شړشمو د دانې امره ایمان دی. نو ګوره زم چې دغه ګمراه خلکو د عقل ګوره کم ځای کې تللی، کم چې وایي چې ایمان ټول یو شان دی. دلته واضحه وایي په زړه کې د دانې امره ایمان دی، او یو هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی چې جنت ته ننوتی دی، هغه اولنو کسانو کې، نو د هغه ایمان او دره یو شان دی؟ نه دی یو شان. بله مسله چې دا ثابته شوه په خوارجو باندې رد، چې ګوره په ګناهونو سره سړی کافر کېږي نه، دې سړي ښه ګناهونه کړي دي، خو په آخره کې بیا هم د جهنم نه راووتو، چېرته لاړ؟ جنت ته لاړ. بله مسله چې دا ثابته شوه، کم خلک چې دا وایي لکه مرجئه چې تا کله کلمه ووایي نو ګناهونه نقصان نه کوي، دې ځکه وایي ګناهونو خو دومره نقصان وکړو چې د سړي نه یې تور سکاره جوړ کړو.
ورسېدی پوه که نه